مولا یعقوب څنګه ولې پاکستان ته غوسه شوی؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ خبر شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ پښتو پلس چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ته د طالبانو خبرداری افغانستان بې خاونده نه دی. د طالبانو حکومت دفاع وزارت د جنوري په لومړۍ نیټه مرغومي 11 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ته خبرداری ورکړې او ویلي دي چې افغانستان بې خاونده نه دی او د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا دفاع ته چمتو دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله له ایکسپریس نیوز سره په مرکه کې ویلي و چې که هیواد د تحریک طالبان پاکستان په څیر ډلو له خوا وګوښل شي، اسلام آباد قانوني واک لري چې په افغانستان کې دننه د باغیانو د پټېدو ځایونه پر ضد اقدام وکړي. ثناء الله د دې پوښتنې په ځواب کې چې که افغان طالبان په افغانستان کې دننه د پاکستاني طالبانو د پټېدو خوندي ځایونه پر ضد اقدام ونه کړي، آیا اسلام آباد به په افغانستان کې دننه د دغې ډلې پر ضد اقدام وکړي؟ وویل چې د دې ډول ستونزې د رامنځته کېدو په صورت کې موږ لومړی د افغانستان د مسلمان او ورور ملت څخه غواړو چې دغه پټنځایونه له منځه یوسي او کسان یې موږ ته وسپاري. لخوا دغه ډول اقدام ونه شي، پاکستان به اقدام وکړي. د طالبان د حکومت دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر دغه څرګندونې پارونکې او بې اساسه بللي او ویلي دي چې دا ډول څرګندونې د دواړو ګاونډیو او ورونو هیوادونو ښې اړیکې زیانمنوي. د طالبان د حکومت دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې شواهد ښیي چې په پاکستان کې دننه د پاکستاني طالبانو مرکزونه شته. د طالبان د حکومت د ملي دفاع وزارت که څه هم د تفاهم له لارې د ستونزو د حل غوښتنه کړې، خو د خبرداري په شکل ویلي چې افغانستان بې خاونده نه دی او موږ تل په څیر د هیواد له ځمکني بشپړتیا او خپلواکۍ څخه دفاع ته چمتو یو او له خپل ګران هیواد څخه د دفاع لپاره د هر چا څخه موږ ته ښه تجربه لرو. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان چارواکو په افغانستان کې دننه د بریدونو د پیلولو خبر کوي. تر دې وړاندې د پاکستان پوځ په افغانستان کې دننه څو ځله بریدونه کړي دي.